کالج والا تو تبا استا د چا بنگړي په لاس دي د چا غړغې په لاس ده د چا کړه په لاس ده د چا تور سپنسۍ په لاس دي څک صد خیر خو به مقصد و غرض لري په خدای قسم چې زسته کیسې درته وکم بیا به وژاړئ ژوند برابر کې ژوند کړه وغورځوه فیسبوک کې څو خبر لري دا نمبرونه می ټاو کا دا غړګي وغورځوه دا تور سپنسۍ چې تا په دا وغورځوه ستا یو ورځ معلومه ده چې ستا واده به ستا پلار درکوي هلته بیا موږ ستا منو چې تا څو توره ووهله ټیک سلو او که ته په بل چا پسې وې کور والا دې په پیر پسې وله پیر نه دی پیر پیرانو خو نیم جهان تباه و برباد کړي بله ځای راته وایي دلته یو پیر دی داسې رش دی باندې نو یو ښځه ورله هغې تعویض معویض یو شی یې په کړی تعویض معویض چې په وکړي نو بیا دې ښځې تعویض اوس خیر دا مطلقه وه طلاقه سوې وه مېړه طلاقه کړې وه نو فرنګ به ښه وله نو خیر تعویض معویض چې وکړي نو بیا څو ورځې بعد پیر څه میسیجان وله راشي زموږ خو دا تباهي ده اوس خو پخوا به هغه کارډ راتلی نو به تا کور ته ویوړئ وروره خپل موبایل کور والا و لوډ ورشي چې موبایل بیا مطلب کارډ به لوډ کړي چې اوس خو ایزي لوډ دی هر چا لره چې ورلی د خپلې مینې نمبر ورکوي ورته دې لره پیسې راواستوي په هر شي کې د انګرېزانو غرض شته سر نه په خطي چې اساني یې راوسته اساني یې نه ده راوستلې ستا د کور والا نمبر یې پیدا کړي ستا د کور والا نمبر ورسه دکاندار لره ورسه څو نمبرونه غواړي ټیک شولو نو پیر چې میسیجونه را کړی ورته زما سره واده وکړه ول زما سره واده وکړه ښه اخر بیا ما څه نشی مالدار پیر و ول و دغه پیر مالدار ایک نمبر ظالم پیر دی دونه ښځې ورته ناستې دي یوه ښځه ورله راله هغه یو تعویض معویض مسله یې وه تعویض چې بیا ورکړی دی نو بیا دې یو مسله ورښولې چې زما د پلانۍ کار راوکړه مطلب یو مسله به ورښولې چې زما د پلانۍ کار وسي پیر ورته ویلي ول په یوه شرط باندې دا ستا کار کېږي داسې څونې دي نه دي داسې چې راسې خاص ته به د ملا د دیالا خون یا د ملا فاضل مظلوم ډریور دی یا یې غټ کمانډر دی نو د جهان سور زیناکاره ټیک شولو داسې څونې دي داسې لنګوټی دی چې ووینې هلته زر کسان یې زده به درته وایي چې مولوي صاحب تل لمونځ راکړي دی نو ګوره چې غسل هم لري که نه لري نو هغه ښځې ته ویلي وو ول زه به زما کوچنیان بچیان د پلار کره واستوم ګوره که زما پر خبرو هر چا خندل قسم په خدای پر دا مخې دی موبایل کش کړمه دا زه ګپه نه درته کومه دا ګپه نه ده دا ستا د خور د مور د بچاو خبرې درته کوم دا کتاب پر دغه ځای غورځوم بیا درته وځم د ګپې په نیت باندې کښېني هر سړی که د ګپې په نیت کښېنستی د حدیثو دا کتاب دی شرمنده کې دا وینئ ګپه به نه سره کوو مجلس نه دی دا خو څه ډرامه نه ده خبره په غور واوره د زړه یې واوره د زړه که ته د بل چا پر خوند خوا نه بدوې د خپله خور د په یاد کړې چې دا به بیا یې وخت خدا نخواسته پیښه راشي ده ورته ویلې ول دا زه به کور والا د پلار کره واستوم ته زما سره د دې شپه وکړه ستا کار به وسي ټیک شولو څنګه شو پیران خو در معلومېږي پیران الله اکبر استغفر الله بل زه کورس ټلیفون راله رالی وایي څه ښځې راغلي دي ښځې چې سفر راغلي و د لرې ځایه په تا پسې تعویضله راغلي دي زما نو کله تعویضونه کول هغه وایي یا ښځې ناستې ده د ستا نوم داسې په خیال اخلي فلانی اغا صاحب مرید الدین اغا دی دا موږ ته تعویضه هلکه دا د لګي مال ما نه در کړې دا ما کله کوله کور والا ته مال دا ما یې ورځ کړې ده ولنی خو دغه ښځې راغلي دي بیا مې یو بل پیر ورشئ مال هغه لره ورشه ښه دی څه ساعت به دې هم تېر شي او تعویض به هم در وکړي په زوره تعویضونه در باندې کوي تا زما کور څنګه پیدا کړئ موبایل بنده یې که زه یې چمته کړم نو تا زما کور څنګه پیدا کړئ چې ته رایې تا زما کور څنګه پیدا کړئ ولاکه زما په زور مقتدیانو کې 200 کسان ته زما کور ومانو لیکن تا پیدا کړئ نو ښځې د پیرانو راوګرځوي پسې د خپله الحمدلله پر وایس کنې پیران خو در معلومېږي الله دې جهنمیان کې اسلام یې دی بدنامه کړي